په پنجشیر کې د احمد شاه مسعود د مقبرې د یو برخې ړنګېدلو غبرګونونه راپارولي. په سلامونو هرکلی کوم. که غواړئ چې بشپړ معلومات ترلاسه کړئ نو تر پایه راسره اوسئ. یو ځل بیا په ټولنیزو رسنیو کې د احمد شاه مسعود د قبر د یو برخې د ویجاړېدو یوه ویډیو خپره شوې ده. په دې ویډیو کې لیدل کېږي چې د هغه د قبر په سر هغه تیږه چې د هغه په اړه پرې لیکل شوي ړنګه شوې ده. دا دویم ځل دی چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په پنجشیر ولایت کې د دغه پخواني جهادي قومندان چې د طالبانو سره یې خورا سختې جګړې کړي مقبره تخریبیږي. د دې وړاندې داسې راپورونه هم خپاره شوي وو چې طالبانو په کندهار ولایت کې د دې ولایت د پخواني قومندان جنرال عبدالرازق مقبره د موټرو په تمځای بدله کړې وه. جنرال عبدالرازق هم د طالبانو پر وړاندې خورا سخت دریځ درلود او طالبان له پاکستان په ملاتړ او د افغانستان په ورانولو تورنول، هغه څه چې طالبانو تل رد کړي دي. د طالبانو له ویاند او د کورنیو چارو وزارت مو په پنجشیر ولایت کې د احمد شاه مسعود د مقبرې د یو برخې د ړنګېدو په اړه وپوښتل، خو هېڅ ځواب یې ورنه کړ. خو یو شمېر پخوانیو افغان چارواکو او سیاسونو په دې کار سختې نیوکې کړې دي. دا زموږ نننی چمتو شوی مطلب. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.